درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم د محمد نبي په اړه پوره او نوي معلومات. محمد نبي ساحل د افغان ملي کرکټ لوبډلې لوبغاړی چې بیټینګ او بالینګ د افغان لپاره ډیر ښه ځلیدلی دی. محمد نبي ساحل په 1985 کال کې د لوګرپول ولایت کې زیږېدلی او په 2009 کال کې خپله لومړنۍ ملي لوبه د سکاټلینډ لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. محمد نبي ساحل د افغانستان ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی دی او یو له هغو لوبغاړو دی چې د MCC لخوا یې هم لوبه کړې ده. د خلاصه منډه جوړونکی او روبلر دی. محمد نبي ساحل یو له هغو لوبغاړو دی چې د انګلستان مخکینی کپټان مایک ګیټینګ یې ډیره ښه ستاینه او سپارښتنه کړې ده. د هغه په انتخاب د نړۍ تر ټولو مشهور کلب MCC کې ولوبېده. د انګلستان د ایسکس کاونټي دویم ټیم سره په لوبه کې 100 منډې وکړې او دغه راز د پاکستان د کاستم لخوا هم په یوه لوبه کې 100 منډې کړې دي. د یادونه وړ ده چې پرون د محمد نبي مینوالو لپاره د خوښۍ ورځ وه. دا چې څنګه وایې ورئ. محمد نبي د شلاوریزو سیالیو الراونډرانو لیست کې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا د شلاوریزو سیالیو نوې درجه بندۍ اعلان کړه چې محمد نبي په 309 نمرو پکې لومړی مقام خپل کړی او ګلین ماکسویل په 333 نمرو جدول کې دویم ځای لري. همدارنګه محمد نبي د 500 وريزو سیالیو الراونډرانو لیست کې بیا دریم مقام لري او رشید خان 5م مقام کې دی.